مطلب چل را سره ونه کښېنو کور کې خلک راته په تمه دي چې دی راځي صحیح دی دا کوم هلته روان یو دا کوم هلته د ترکیې بند ته روان یو که څنګه چل دی اوس کوم هلته یو موږ او تاسې دا اوبو کې که نه اوبو کې یو برو ولې کښتۍ کې یو اوبو کې چېرته یو استاد دا بېلچې د کیسه مې خوځوه زه یېرېږم پنځه ویشت کسان یو له دې کې خو اوبه هم ګرځي که نه نه اوبه چې ما اورېدلي دي ما اورېدلي چې اوبه پکې هغه کښتۍ وایي ډوبېږي چې اوبه ورته دننه شول کومه دی ورورې کومه دی رښتیا یې ته دلته راشه دغلته آماده اوسه که څه وغورځېدم بیا مې راپورته که ښه او دا بیلچه د څه شي ده مایک بینیسئ نو کښتۍ خلک سټرنګ باندې چلی ته په بیلچو چلی درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی د سروبي بند ته راغلي یو او ژمی هم تازه تازه دلته داخل شوی دی خو موږ دپاره جالبه دا دي چې دلته ماشومان اوس هم لامبي موږ چې سهار اودس کوو نو په ګرمو اوبو یې کوو دوی قلا دلته لامبي ماشومتوب هم څه باچایي ژوند دی که نه او راځئ بل څه در باندې وګورم دا کښتۍ ګورئ دا کښتۍ په دې اوبو کې اخوا ته تېروځي او بېرته راځي خو خپله نه د دې بیا خپل ډریوري او خپل سیستم دا چې څنګه اړول کېږي او څنګه کېږي زه په خپل هم نه پوهېږم خو دغه ځوان مسلکي دی له همده سره غږېږو سلام ستړی مو شي په خیر راغلی ستړی یم جوړ ډېره مننه نوم مبارک دی امیر محمد امیر محمد او تخلص صاحبزاده امیر محمد صاحبزاده ډېر اوږد نه شو نه صحیح دی خو دا نوم چې اخلي یو ځل به ورته دمه کې ځکه امیر محمد صاحبزاده څلور نومونه دې یو ځای کړي دي ورته خو په تا بیخي دا ښایي ځکه چې له قوارینو خو ډېر مینهناک ښکاري همداسې به یم صاحبزادګان خو خپل هم ډېر مینهناک خلک دي او کیسې به هم کوو د خیره که نه کیسه راته وکړې ودانونه دی ډېره مننه کور دی ودان ښه د کښتۍ اړوند غږېږو دغه کښتۍ دې څومره وخت کې جوړه کړې ده او څومره مصرف یې راغلی دی کیمرې ته وګوره 1,20,000 روپۍ راغلی مصرف روپۍ راغلي که افغانۍ 1,20,000 افغانۍ یو دانه بله هغه ختمه شوله بیا هم دا بله راوړه دي د 5-6 میاشتې وي راسره 5-6 میاشتې دا څومره وخت دوام کوي زموږ موټر خو چې والو 2 کاله بعد انډیواله کباړي هغه دا څومره وخت دوام دا کار کوي ښه ده 8 کاله کار کوي 8 کاله کار کوي ښه تختې بیا ورته نوي کوو صحیح ده تختې ورته لاندې به نوي کوي او پاس خو هم جوړي نو هو پاس جوړ دي او یو سوال چې دي نه هغه لاړې 100 افغانۍ اخلي 10 روپۍ 10 افغانۍ یو نفر موږ سره خو پیسې نشته دی موږ ډېر کسان یو که نه څه مشکل نشته ده دا کوم ځای ته خلک ځي او بېرته کوم ځای نه دې خوا ته خو زه بازار دی اخوا ته کوم خوا ته ځي دا لاره کوم خوا ته ده هغه ډېر اخوا بادپخ ولسوالۍ ته خلک اوړي بادپخ ولسوالۍ دې غاړه ډېر کلي دي کورونه دي پر ډېر ښه ستا خپله کور چېرته دی زما کور دا پورې کلي کې پورې کلي کې دی خپل ځان نه دې کله کرایه اخیستې ده نه ځان نه ولې نه اخلي ځان نه یو جب نه اخله به دی بل جب یک دور دی ما خپل ځان هم کرایه واغستله ځکه که سبا زر ته ودرېږم چې ما نه کرایه ما اخله ته ورته زه خپل ځان هم اخلم نو ته پکې څو کیله لا دا راځي نو رقم خلل زیار بس خلل بازی نه ورسره باز سره یي او دا راته چې د دې ځوانان ته خو ډېرو سره مخ کېږي په څه چارو بوخت دي ولا بیکاره دي بیکاري د کار نشته یو څه خو به کوي نشته ده کرکټ خو به کوي که نور څه نه کرکټ خو کوي خو اوسګار دي کرکټ شي خو کوي نور کار نه کرکټ هم یو مسلک دی که نه هو مسلک خدا نو هغه چې مسلکي وکړي مسلکي هو وی کوي بالکل بالکل او دغه ځي دود دستور په اړوند راته ووایه چې ودونو کې څنګه کېږي او په مړي کې څنګه کېږي ودونه څنګه کله چې یو څوک پرېکړه کوي چې زما د ورور واده دی هغه اول شروع د کوم ځای نه کېږي ملګري خبروئ او راځي بیا لرګي راوړئ بیا څنګه یي ملګري خبروي اولو ملګري چې خبر کړي بیا څنګه یي نور کیسه څنګه بیا نور واده شروع کېږي نه واده څنګه شروع کېږي همدا زه درته ووایم زموږ د کلي رواج څنګه دی ښه ملګري چې را دعوت کړل ټول راځو لرګي اخلو بازار کې هغه بیا په زرنج کې اچوو بیا یې کور ته راوړو ملګري ورته ودروو چې دا معده کوي چې معده یې کي بیا هغه راغلی اشپز هغه بیا اور بلوي د اور نه بعد بیا چې هغه پاخه شي او میلمانه راغواړو هغه بس میلمانه ډوډۍ وخوري د هغه نه وروسته ورا پسې ځي ورا چې بېرته راغله بیا هلته ناست دي شاهو ناست دي د هغه نه وروسته بیا خلک راځي مبارکیانې ورته ورکوي او ګل ورته ورکوي بس هغه زموږ رواج دی ولا هغه خو په یو شي مې ډېر خوښ یي که نه
چې ډېر په لنډو کې ځان نه ستړی کې بس همدا رواج دی خلاص کیسه ختمه صحیح ده که نه دا ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسې چې خبرې در سره وکړلې یو چکر راته راکړې پیسې نشته ګوره نه د رښتیا درته یم ته به یې ګپ ګڼې کیمره کې ثبتېږي که د پیسې رانه غوښتلې ګوره بیا دې ته همدا کیمره کې د پلی کوم چې تا راته ویلي صحیح دی ډېره مننه کور ودان ملګرو راځئ دغه کښتۍ ته به وخېږو دا خوځېږي که نه خوځېږي نو زه چېرته لاس چېرته کې کلک دا خوځېږي نو دا بیلچه د څه شي ده مایک بینیسئ نو کښتۍ خلک سټرنګ باندې چلوي ته په بیلچو چلئ تا څنګه چلوي والا دا خو د هغه دی که نه کمال دی کومه ده کښېنم دا خوځېږي اخوا ته یېرېږم نو نه شم تللی زه یېرېږم 15 کسان یو له دې کې خو اوبه هم ګرځي که نه نه اوبه چې ما اورېدلي دي ما اورېدلي چې اوبه پکې هغه کښتۍ وایي ډوبېږي چې اوبه ورته دننه شول ها مطلب چل راسره ونه کښېنو کور کې خلک راته په تمه دي چې دی راځي صحیح دی راځه نو راځه نه لامبو خو نه راځي څنګه وکړم بیا دا لکه ډوبېږي دا ماشومان ما ته ولا ښه خبره کوي نه غورځېږي خو نه ده ها کومه دی ورورې کومه دی رښتیا وی ته دلته راشه دغلته آماده اوسه که څه وغورځېدم بیا مې راپورته که ښه او ملګرو هغه ځینې اواز کوي وایي دغه کوم استاد چې تا سره ولاړ دی وایي دا ګوره سم بلد نه دی دا نیمچه ډریور دی دې لیسنس نه دی اخیستی بل چې دی هغه تکړه دی خو بس ګورو به ورسره خدای دې ورحمېږي خو 2 کسان مې تیار هغه ته ودرولي دي بیک اپ ته مالې بیا تاسې راپسې راشئ نو ملګرو راځئ نو چکر وو راځئ راځه رحمت الله جي ته هم راځه میاخیل صاحب ته هم راشه عزیزه ته نو همالته لږ پاتې شه وروره مه راځه خو رښتیا کیمره بیا څنګه وکړو ته راځه شلګون چې روغ یې ورسولم 40 ورکوم که روغ یې ونه رسولم شلګون هم ترې نه اخلم ای رحمت الله دې کې اوبه دي وروره ته راشه هلته هلته خپمک د هلته د ناستې ځای دی خیرن دی کو ها که نه دا څه شی دی پاور بانک دی دا خوځېږي که نه راځئ راځئ نن مې ټولې دنیا ته اوس هغه مه ورکوه که نه دعوت مه ورکوه راوبه غورځېږي بې هله هله استاده څه کوي ته داسې پکې ارامه ناست یې سړی بیخي در کې هغه نشته دی ویره نشته دی ښه زه دا کاکا سره مغږېږم سلام ستړی مو شي ښه یې جوړې دا کوم هلته روان یو د ترکیې بند ته روان یو که څنګه چل اوس کوم هلته یو موږ او تاسې دا اوبو کې که نه اوبو کې یو درو ولې کښتۍ کې یو اوبو کې چېرته یو استاد دا بیلچې د کیسه مې خوځوه کومه سیمې بیایي موږ نیمایي ته راورسېدلو که نه مړه سم عجبه شی دی که نه اوس راته دې په زور روان دی ښه یعنې هېڅ مشکل نشته ښه ډاډه کښېنمه مشکل نشته بېغمه کښېنه او که خدای ناخواسته دلته راوغورځېدل بیا مې څوک راپورته کوي زه در راپورته کوم هغه هم درځي لامبو هم درځي والا درنو لیدونکو چکر ته راشئ زیاته ته زه ښیم سروبي ولسوالۍ ته چې راغلی لږ چې راتېر شي دلته د رحمت الله دوکان دی رحمت الله دوکان خوا کې دغه کښتۍ ده او دا چې دی د سروبي بند دی درنو ملګرو که څه هم دا بیلچو باندې ما مخکې رشخن والومه چې دا څه رقم د رشخني بیلچې دي نو چې اوس یې ګورم دا خو ډېر د کمال بیلچې وي که نه بلکل بلکل والله بیلچو کې ډېر کمال و څنګه چل دی دا چیه کوي چېرته لاړه دا ونه غورځېږي والکه تاسو موږ چېرته لاړو دا جلال آباد ته نه ځي
نه کته ډنډ نشته کنه چې ډنډ وای بیا کته هم تلل جلال آباد پورې بیا تلو او د غاړې ته ودرو هغه سوال لیکه د کېږي دا سوال لیکه د کېږي غاړې ته ودرو خو همدلته ودرو نو چیا بکې دا وایي دلته مې کته کا دا څنګه چل دی یاره هغه د یو سوالې دی بل هم راغله خبر ده خوشحاله یي مستو والا هغه چیه دی مستي خرڅي نه بیا تا ته کرایه درکوي او کومه دی څنګه نه ښکارو رحمت الله هغه ته مزاحمتونه چاته کینې رښتیا وایي د استاد خبره منې ګوره یو د پیلوټ خبره به ډېره منې یو به د دې استاد خبره موټروان بیا هم ډېر پیدا کېږي دا خو لږ لږ استادان دي او پیلوټ او دا دواړه ډېر مهم اوس که د سیند ته ګزار کړې څنګه راپورته کېږي بیا دا تکړه ده ماشاءالله تکړه دی ډریوري ښه ده خبره دا ده چې ما دوه شیانو کې نه هم تللی شي یو تیاره کې یو په دې کشته کې هم راغلو بس یو ارمان بل هم پوره شوی ونیسئ مه خوځوه ډېر که نه خاندي راته زه ورته مه خوځوه دا خاندي ښه درنو ملګرو بس راځئ نو چې کته شو او ته راځه کته کېږو او ته راځه درنو ملګرو شکر دی ژوندي راورسېدلو ورو ماسته دې راوړل کیلو په څو دي دا ملګرو ګورئ دا ماسته دي ښه دې کې غوړي نشته ګوره چې تاسو وایئ چې دا غوړي دي غوړي نه دي ماسته دي نو راځئ ډېره مننه چې د کښتۍ چکر مو راسره وخوړو کور مودان چې راسره هستئ بس دی